د غوریانو په باچهۍ کې د شهاب الدین غوري نوم چې دی دا ډېر مشهوره دی. ځینې کتابونه وایي چې د ده نوم معز الدین وایي، ځینې وایي شهاب الدین وایي، ځینې وایي محمد غوري وایي. په کتابونو کې یا په ترجمو کې دا رنګه لیکل سوي دي. که چیرې تاسو طبقات ناصري وګورئ د جوزجاني اثر، هغه ګر سره وایي چې اصل نوم یې محمد وی او د کورني یا ځایي خلکو به ده ته حمد یا حماد ویلی. په دغه نامه یې په کلي او په سیمه کې شهرت درلودی. نو کله چې وایي دی په غزني کې باچا سو، نو د پر ځان باندې دا د شهاب الدین لقب کښېښوی، له غوري خاندانه څخه وی. او پر خراسان چې کله بیا وایي قابض سو، نو د معز الدین لقب یې پر ځان کښېښوی. دا بچیانو دا قاعده وه چې بس یو سیمه بیا ونیوه، بیا پر هغه سیمه باندې د خپل نامه دپاره ځان ته یو ځلجلا لقب پر ځان کښېښوی. اکثره بچیان زه له تاسو سره شریکوم، نو تاسو یې ګورئ چې د دوی اصل نوم جلا وي. دغه رنګه بیا دغه سړي چې دی بیا د ورور تر مړینې وروسته چې دی کله د ټول سیمې باچهۍ نیسي، نو پر ځان باندې د سلطان اعظم لقب ږدي. یعنې د ده په لقبونو کې هم درې نومان چې دي یاد سوي دي. محمد غوري په کتابونو کې ډېر راځي. شهاب الدین محمد، د پلار نوم یې بهاودین محمد سام نومېدی، اولنی بهاودین. دا چې وایي د خپلې سیمې په 1151 عیسوي کې باچا و، د خپلې سیمې د غور شاوخوا سلطنت د ده تر سایه لاندې وي. دغه رنګه بیا د ده د مړینې پس د ده ورور کښېنستی، هغه باچهۍ کوله. نو دا زموږ شهاب الدین غوري چې زموږ د تاریخ باچا ګڼل کېږي، دا ویل کېږي چې تر خپل ورور غیاث الدین غوري یو 3 کاله یا 3.5 کاله کوچنی و. نو کتابونو د هغه زوکړه 1140 ښوولی ده. نو موږ به په 3.5 کاله چې دی تر هغه کوچنی وګڼو، نو د ده زوکړه چې ده دا به په 1140 کې سوي وي. غرض دا دی چې دا سړی چې 55 کاله عمر تېروي، دا زموږ د تاریخ داسې شخصیت دی چې په هند کې ویل کېږي د ده په اړه چې د مسلمانانو د باچهۍ بنسټ ایښوونکی هم دغه سړی دی. دا له وسطي افغانستان غور څخه خپله باچهۍ پیلوي. کله چې د ده ورور ته باچهۍ حواله سي د ده د اکا له اکا پس، نو دی د نایب په توګه له خپل ورور د غیاث الدین سره وي. 1183 څخه یې ونیسي، بیا تر 1206 عیسوي کاله پورې دغه 33 کاله د ده د ورور د باچهۍ دي. دا وروستي 3 کلونه خو نوګر سره دی باچا دی. خو دی کله چې دا رنګه جنګره پاتې سي، ویل کېږي چې کله د اکا په نظر کې رالی ډېر زړور او انتظامي حالات یې ډېر برابر وو، نو دا دواړه ورونه یې ور قید ته اچولي وو، قید کړي وو چې داسې نه زما باچهۍ ته تاوان راورسېږي. یعنې یې ور اکا انتظام ورکوي، بیا له انتظامه ویره چې ډېر ښه منتظم هم نه یې خوښوي. نو دا رنګه دا سړی چې دی د بر صغیر چې ورته وایي پاک و هند د دې باچهۍ ټولې نیسي، دلته بیخي ډېر جنګونه کوي، دا سیمې ټولې تر خپل واک لاندې کوي. له ترکانو څخه اوله وار غزنی نیسي. که تاسو ته معلومه وي، نو په غزنویانو کې دا ټولې سیمې د هغو په باچهۍ کې وي، او په غزنویانو کې د ځینې خلک چې وو هغه کمزوري وو. دا خسرو ملک چې په لاهور کې ناست و دغه هم وهي. نو دغه سړی چې دی اوله وار غزنی ونیسي په 1115 کې د سیند دریاب چې دی تر دغه راواوړي او په ګومل دره کې راتیر سي، او دلته پوره 1 کال چې دی تېروي، له کارماتیانو سره جنگ کوي. ملتان ځینې نیسي، بیا اوج چې ورته وایي دا سیمه نیسي. د اوج په اړه ویل کېږي چې د هغې سیمې چې کوم حاکم وي له هغه سره د ښځې اختلاف وي، هغې رانۍ ډېر بد ځینې وړل. نو د ده د دغه په اختلاف باندې چې دی شهاب الدین غوري خبر سوی و، نو یو لیک ورستولی و. نو دې ورته ویلي و چې که ته زما له لوره سره واده کوې، بیا زه ستا دپاره خپل میړه وزنم. او دغه و چې تاریخونو لیکلي دي چې بیا دې خپل میړه ته زار ورکړي و، او شهاب الدین غوري دا د اوچ سیمه ځینې نیولې وه، او هغه خپل کول د دې لورې بیا په نکاح کړې وه. دا سیم لیکل سوي دي. دا سیمه چې یې ووهله بیا د ګجرات پر خوا باندې مخه کوي، ګجرات نیسي. لیکن ګجرات د نیولو په اړه دلته ډېر زورور باچهان ناست وي، هغه ده ته ماته ورکوي، ناکامه کېږي. په 1186 کې د سیند لوړې سیمې، پنجاب او د پاکستان اوسنۍ ټولې سیمې چې دي دا شهاب الدین غوري ونیسي. بیا له غزنویانو څخه د دوی وروستی ګډ سوي دا د خیبر دره وي. نو پر دغه لار باندې چې دی دوی داسې غیر محفوظه ګڼل کېږي چې تګ راتګ کوي. نو دغه شهاب الدین غوري ځینې ونیسي او ښه محفوظه لاره ځینې جوړوي. په 1191 کې دا سړی راولاړېږي، په پرتوي راج چوهان باندې برید کوي، له هغه سره جنګ کوي، بیا ډېر سخت جنګ ورسره کېږي. نو دغه زموږ شهاب الدین غوري چې دی
دا ماته خوري او ټپي کېږي په دا جنګ کې، بیرته خپلې سیمې خراسان ته ځي. دا د تراین سیمه چې ده په دا خوږو باندې دی ډېر خوږېږي، یعنې داسې لیکل سوي دي چې بیا د لوړه کړې وه چې تر څو پورې زه دا سیمه ونه وهم، نه یې ونیسم، تر هغو پورې به آرام نه کوم. 1 کال پس تاریخونو لیکلي دي چې 1,20,000 فوج برابروي او د دغه پرتویراج چوهان د 3 لکه فوجان مختلف راجاګان ورسره وي، د دغه مقابلې ته راوځي او هغه بیا یو خط ورستوي چې روغه سره کو، بیا د روغې په جشن کې ګرده شپه خوشحالي کوي. دغه پرتویراج چوهان چې دی دا دوی چې دا ټوله شپه په مستۍ تېروي، نو ویده شي سهار وخواته نو شهاب الدین حمله پر کوي. نو د هندوانو هغه تعصب پرسته مورخانو لیکلي دي چې د چل ورسره وکوي. په خطونو په جواب کې لیکل سوي دي چې د جنګ نه کولو هیڅ جواب هم نه دی ورکړی، دوی هسې خوشحالي کړې ده. نو دا د مورخینو اختلاف راځي، بېلابېلې رایې دي. بهرحال په دغه حال کې دا پرتویراج چوهان چې دی دا په 1192 کې ځینې تښتي، دا د تراین په سیمه کې ډېر بد جنګ کیږي. نو دغه زموږ باچا چې دی شهاب الدین غوري دا و دوی ته ماته ورکوي او دغه باچا چې دی وزني او په خپله دا سیمه نیسي، بیا د هند پر سیمه باندې تګ کوي، دلته بنګال لاندې کوي، صوبه بهار لاندې کوي، دا ټولې تر خپلې باچې لاندې راولي. په 1203 عیسویم کال کې د ده ورور غیاث الدین غوري چې دی دا مړه کیږي او د ټولې باچۍ تخت چې دی وده ته حواله کېږي. ما تاسو ته وویل بیا دی ځان ته د سلطان اعظم لقب خوښوي او په دغه باندې دی خپل نوم چلوي. نو د فیروزکو تخت چې ورته وایي پر دغه باندې کښېني نو لوی باچا ځینې جوړېږي. کله چې دی له هند څخه را واپس کېږي نو ویل کېږي چې د دریای سیند پر غاړه دلته تحصیل دی سوهاوا ورته وایي د جیلم. نو دلته دی د ماښام لمونځ کوي، هلته دمیک یو ځای دی، په دې کې بیا دی دلته ځینې خلک له شپې ورځي، دا د ماښام په لمانځه کې په چړو وي. او زموږ دغه غیاث الدین شهاب الدین غوري چې دی دا وزني، دا ویل کېږي چې د مارچ 15 تاریخ وي، د 1206 عیسویم کال روان وي. او دا د اسماعیلي شیعګانو لخوا څخه ویل کېږي چې د دغو سفیرانو وژلی و. دا یو فرقه وه چې له ده څخه بد کېدل او دا د پلاورو په دا شاوخوا سیمو کې وهلي وو. نو د دغه پور اخیستلو دپاره یې د ده سره دغه چل کړی په شپه باندې. نو که چیرې موږ د لوی استاد عبدالله حبیبي صاحب د افغانستان تاریخي پیشلیک وګورو نو هغه په 1206 عیسوي کال کې د ده د دغې ورځې مړینه یاده کړې ده او بیا هلته په غزني کې چې دی د جنازه یاده کړې ده. نو ښایي هلته څنګه جنازه سوې ده د دې تحقیق، او که چیرې بیا د پاکستان ډاکټر قدیر خان چې ساینسدان و د هغه په زمانه کې یعنې څو کلونه پس د ده یو په دا سوهاوا نومي سیمه کې د ده یو مزار جوړیږي او ښایسته باغ ورسره جوړیږي. غرض د دغه سړي مقبره داسې راپورته کیږي. دا هم وروسته بیا څېړنې ته اړتیا لري، ډېر خبرې ورسره راځي. کله چې موږ د هندوانو تاریخ وګورو نو کم خلک چې غیر تعصب پرسته خلک دي، یعنی تعصب نه کوي، له تاریخ سره انصاف کوي، نو هغو دا سړی چې لیکلی دی افغان سور قبیلې څخه غور د غور باچا او سوریان چې وو کاکړان وو پښتانه وو په دې اړه باندې. که بیا تعصب پرسته مورخینو یا هر چا چې خپل تاریخ لیکلی دی د ځان سړی زمرلی دی نو هغه بیا ځینې خلکو ګسه ترک ښوولی دی چې دا په نسل ترک وي په افغانستان کې آباد و. اندازه وکاسته یو ځینو ګسه ایراني نژاد ښوولی دی چې د ایرانیانو له نسله وي. دا هغه خلک دي چې په خپله به داسې خبرې کوي چې هغه د یو چا نسل خرابوي یا د یو چا د غټ نامه دپاره تعصب کوي. نو له تاریخ سره دغه خیانتونه چې دي دا موږ ډېر وینو. نو دغه اسکندر ثاني و دغه شهاب الدین غوري ته هم خلکو ویلي دي د ده ته به په دربار کې خپلو درباریانو سلطان غازي ویلی. تاریخ فرشته وایي چې دی اول اکا یو کوچنی افسر مقرر کړی و، یو کوچنی د سنجه نومي سیمې کوچنی ګورنر یې اخیستی و، خو بیا وروسته چې دی لوی باچا سوی و یا د انتظام د ښېګړې له وجې هغه بیا رځینې کړې وه. د قاسم فرشته خبره ده چې جیل ته دواړه ورونه اچولي وو. کله چې سیف الدین ثاني مړ سي نو د ده له مرګه پس د ده ورور غیاث الدین غوري چې دی دا د سلطنت غوریه یعنې د غوریانو د باچۍ باچا وټاکل سي، هرات ونیسي، بلخ ونیسي، کابل ونیسي او په دې کې خپله باچۍ اعلان کړي. هرات چې دی هغه دارالحکومت چې ورته وایي، هغه پایتخت چې چیرې دی هغه وټاکي او خپل دغه ورور چې دی د غیاث الدین سلطان شهاب الدین دا د نایب په توګه کښېنوي. خو دغه سړی خپل د باچۍ واګې چې دي هغه یا
هغه خپله ځکه چې دا غځول غواړي، خپله باچهي غځول غواړي، نو دا شاوخوا سیمو باندې مخه راوکړي، دا ټولې سیمې ونیسي. نو دارنګه د ده په فتوحاتو کې د پاکستان اوسنۍ ټولې سیمې یادېږي چې دا یې ټولې نیولې وې. هندوستان یې نیولی و. د هندوستان د باچهي په اړه باندې دته د مسلمانانو اول باچا ویل کېږي. بیا وایي د ده له باچهي څخه تر 1850 پورې دا ټوله مسلمانانو باچهي کړې وه. ملتان یې نیولی، اوچ یې نیولی، پېښور یې نیولی، سند یې نیولی، دیبل یې نیولی. دا ښارونه چې دا ګرده لاندې کړي وو په دې سیمه کې د ده خپل باچهي چې وه دا د اعلان کړې وه. نو دارنګه بیا د سیالکوټ یې نیولی وی. او د په دغه زمانه کې که زه تاسو ته یو خبره وکړم، خواجه معین الدین چشتي په اجمیر کې ډېر لوی ولي الله و. نو د دغه پرتوي راج په نظر کې دا ډېر بد راغلی و. نو ویل کېږي چې مذاکره یا همداسې خبرې ورسره سوي وې. نو د خواجه معین الدین چشتي ورته ویلي چې ته په ما هېڅ هم نسې کوی، زه به تا له باچهي لرې کړم. نو هغه پرتوي راج ډېر پر خندلي و چې دا لیونی څه وایي. نو د دغه لوني خبره چې وه هغه ولي الله یادېږي. نو د ورته ویلي چې په کال کې به دننه زه تا له باچهي لرې کړم. نو مورخینو لیکلي دي چې شهاب الدین غوري په خوب کې ورغلی چې راسه دا هم ستا. نو د شهاب الدین غوري خو سره په 1101 کې دلته ماته خوري، په 2 کې بیرته ورځي. نو دا سیمه ځینې نیسي. نو ویل کېږي چې د خواجه معین الدین چشتي دغه خبره چې دا باچا ته چې د مخامخ کړې وه دا رښتیا سوې وه. او دغه د 3 لکه فوج په 1,20,000 فوج باندې د مات کړی و. دغه باچا چې وایي دا یې وژلی و. نو په کنوج سیمه کې هم د ده باچهي چې ده د مسلمانانو د مخنیوی څوک نه وی. دا کنوج سیمه کې څه باغیان پراته وو، پر دغه باندې هم مخه ورکړې وه. انیلواړه نومي راجګان چې و دغو نه منلی، دغو انکار کړی، خو بس هغه یې بیرته ټکولي وو، متابع کړي وو. هسې څوک نه وی چې هغه به د ده مخنیوی وکړي. په 1196 کې بیانیه جنګ کېږي، دا فتح کوي راجستان سیمه چې دا ټوله د ده تر باچهي لاندې راځي. که هلته سړی په نقشه کې ورته وګوري نو یو د نقشې په یوه سر کې او په بل سر کې ډېر سره لرې دي. بیا د وسط ایشیا پر لور باندې هم غځېده کوي، پر هاخوا باندې هم د ده وسط روانې ځینې سیمې لاندې کوي. نو دا زموږ دغه باچا چې دی، نو تاسو یاد لرئ که چیرې تاسو د صاحبزاده حمیدالله صاحب په اړه خبر غواړئ، نو هغه ډېر څه لیکلي دي چې دا اګر سر سوري خاندان لکه امیر کروړ چې له سوریانو څخه وي، نو دا خو کاکړانو. د صاحبزاده حمیدالله صاحب یو کتاب دی، تاسو په خپله وګورئ، دغه مختصر تاریخ پښتون. نو زه د منهاج السراج جوزجاني یو خبره چې ده لیکلې ده، د هغه یو حواله باندې زه تاته څو خبرې وکړم. نو دوی وایي اس وقت غور में طبقات ناصری के मौलिफ منهاج السراج جوزجانی طالب 1260 عیسوي د ده تر مرګ 55 کاله وروسته لیکل سوی کتاب ده के मुताबिक शनसब कोफा जाकर हजरत अली के हाथ मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ था और खलीफा चारम ने उसे गौर की इमारत अता की थी, मगर उस ज़माने में अभी गौर के लोग पूरी तरह से मुसलमान न हुए थे. उस वक्त गौर में 4 अक़वाम रहती थी, सूरी, वायवरी, जमशेदी, तैमनिया, नमकाकड़ानी, फेरोज़कोई. आजकल इन लोगों की ज़बान फ़ारसी है मगर अपने आप को पश्तून कहते हैं. बल किताब यदि काकड़ी लंडी पागा किसी द काकड़ानो कम बाचान याद करी दी, पागा के शहाब الدین غوریم याद करी दी. زموږ بل لیکوال دی عتیق الله پژواک، دغه کتاب غوریان دا هم وګوراستی کې تر پښتو ترجمه اورنګزیب ارشاد کړې ده. نو دا سړی وای نیموړی مورخ چې په خپل اثر طبقات ناصري هغه حواله ده کې د غوري شاهانو د نیکونو پر ژوند او ژواک کلم راپورته کړی. سوري شاهان یې د زحاک یعنی سحاک اولاد ښودلی دي او تر سحاک وروسته یې لومړی امیر سوري د بستام په نامه یاد کړی دي. د غزني درباري شاعر فردوسي هم په شاهنامه کې د غوري بستام یادونه کوي او نوموړی د غوریانو د سر کړی شمیري. طبقات ناصري لیکوال په وینا بستام غوري په هزار چشمه د زارې مرغ د غره په لمنه کې امارت کاوه. نوموړی مورخ لیکي چې د زحاک عکاب د 2 ورونو چې مشر ورور یې سور او کشر یې سام نومېدی. سور ولشمشر او سام یې د دفاع وزیر و. دغه واکمن چې تر اسلام څو پیړۍ مخکې پر غور واکمني لرله د شنسبیانو په نامه یادېدل. غرض دا چې تاسو شنسبیان وګورئ نو بیا هغه د افغانستان پخوانی تاریخ چې دی د احمد علي کوزار هغه وګورئ، هغه به هر څه در وښي. نو دغه زموږ د تاریخ دغه علمیه هم شته چې ډېر خلک چې دي بیا دارنګه شخصیات د قامونو څخه جلا جلا راشي. که چیرې موږ په پښتو ادب کې یو سړی وګورو زموږ ملکیار غرشین، نو هغه په 1192 عیسوي کال کې د ملګری دی، پښتون دی، د باچا د پاره شعرونه جوړوي په دا جنګ کې.
دا د تراین په سیمه کې چې کوم جنګ کېږي په دې کې ملګری دی. نو د ده مشهوره شعرونه دا دي: سشتن ممل دی، اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی، غازیان وګورئ سشتن ممل دی، تورې تیرې کوي، دوشن مو پرې کوي، منګولې سرې کوي، څه له به تښتو سشتن ممل دی. که ټینګ کړو زړونه پرې بریونه چې زمري یونه، اسلام راځخه دی سشتن ممل دی. غازیانو راسئ ټول شاوخوا سئ، د شهاب پر ملا سئ، د شن مو غوس کړئ. نو دا د شهاب په ملا سئ سشتن ممل دی. وامورېدئ دا د دغه شهاب الدین ملګری شاعر دی او ملکیار غرشي نومیږي. غرض مه دا دی چې زموږ د دغه شهاب الدین غوري اولاد نه و، یوه لور یې وه، هغه هم د ده په ژوند مړه سوې وه. ده به ویلې چې زه د اولاد خواهش نه لرم، دا کومې سیمې زما تر رعیت لاندې دي، دا ټول زما اولاد دي، هر څوک چې باچي کي. غلامان یې داسې روزلي وو چې په وخت باندې کول پیښه کېده، نو تاسو باچي هم کولی سئ، جرنیلي هم کولی سئ، جنګ هم کولی سئ. په 1199 کې یو داسې څو سکې د جاري کړي وې چې پر یوه خوا باندې د ده نوم راغلی و او پر دا بله خوا باندې د ده د ورور غیاث الدین نوم راغلی و. غرض دا چې د خسرو ملک د غزنوي دربار لاهور دا ځینې نیسي او دا ټولې سیمې نیسي. په ګنګا کې مې یوه خبره یې رسوی، کله چې دی ګنګا نیسي 80,000 یا 6,000 به واخو 6,000 کیلوګرامه پسول سره او سپین او داسې نور شیان چې دي وده ته په لاس ورځي. دا د دغو باچهیغه چې دوی کوړه کړي دا ټول په لاس ورځي، له هندوانو ذخیره اخلي او په خپل رعیت کې وایي تقسیموي. دا خبره هم د ده په اړه لیکل سوې ده. نو کله هم د چې بغاوت سر پورته کړی و شهاب الدین غوري، هغه بغاوت هر کله وهلی و. نو دغه علي کرپاچ نومي سړي ته بیا د لاهور سیمه چې ده دا له خسرو ملک ځای اخیستې وه و دغه خپل ګورنر ته حواله کړې وه. غرض دا چې کله چې هندوستان را ولاړ سو، د دغه پرتوي راج په نامه یې پرتوي میزایل جوړ کړي. نو دلته پاکستان د هغه په جواب کې غوري میزایل هم جوړ کړي. دغه هم یاد له راستي شهاب الدین غوري د پښتنو د کاکړانو زړور باچا پاته سوی و. په تاریخ کې د ده نوم که څه هم مورخینو متنازع کړی دی او خو زوره څېړنه غواړي، هر څه جلا جلا څېړنه غواړي. دا سړی د مارچ پر 15 تاریخ 1206 باندې وفات سوی و، وژل سوی و. نو د دغه تاریخ چې دی د ده په نامه باندې د دې ټولې سیمې د نړۍ د هند اولنی باچا و.